سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د جرمني حکومت په لومړي ځل 28 افغانان کډوال له خپل هیواده بیرته افغانستان ته استولي دي. حفیظ الله معروف چې کابل هوایي ډګر ته ورغلی، وایي په ځایي وخت 3 بجې 2 الوتکې هوایي ډګر کې کښته کېږي چې یوه یې له دوحې او بله له دوبۍ ورتلونکې ده. ویل کېږي چې په دغو الوتکو کې افغان کډوال سپاره دي. په کابل کې د طالبانو کورنیو چارو وزارت، بهرنیو چارو او کډوالو وزارت په دې اړه څه نه وایي. دا لومړی ځل ده چې جرمني د 2021 کال له اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي دي، نن د جمعې په ورځ دغه افغان له خپل هیواده بهر کړل. ای پي خبري اژانس د راپور په بنسټ د یاد هیواد حکومتي ویان سټیفن هیبسټیټ وایي دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې ښکېل وو. نوموړي د افغان کډوالو د جرمنو د بڼې څرګندونه ونه کړه. یاد راپور کې راغلي جرمني افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري، خو دا هیواد غواړي له نورو لارو اړوند چارې ترسره کړي. راپورټونه وایي چې د دې کډوالو د ستنولو لپاره قطري چارواکي د جرمني او طالبان حکومت ترمنځ خبرې کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.